نفسا فدارعتم فيها. دا اوس بل واقع شوا. بل واقع دادا چې په بنو اسرائیل کې یو سړی دی عامل نومې دی او د دې وراره دی د دې تر د لور تپوس یې وکړو چې تپوس یې وکړو نو هغه ولا د ورنکړه او دا ترې مالدارم ډیر زیاتو نیوی غرض دا چې لور به ماته پاتې شي بل دا چې ځامن یې سم نشتا نو کدا مړ شو دا ټول میراث ماته پاتې دی د لور د وجنا او د میراث د وجنا دا سړی په دی باندې راوچت شو ول دا وجنم د خپل تر نو اخر خپل تر په دی لور باندې مړ کو او په دی میراث باندې مړ کو. رسول الله فرمایي کنه اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء چې بني اسرائيل اول فتنه د خزو په باره کې شوه لکه دا د خزي په وجبانی خپل تر مړ کو او بیا دې ظالم نس کار وکړو شروا واستو او پکې کې یو به خبره سره داغه دروازې مخې ته خپل تر واچو چې سار شو چغي وهلي جړلې نو مکه روخ کې به یول چې زما تر چا وجلې او مال دیت را کوي او زه خپل بدل علما یو شور جوړ کو هغه سره راوته زه خبر نه به د شپې بار راوتلې نه مو ته چې تاسو سره وجلې دي جګړه شروع شوله د کلی خلک رالل قریب وا چې ډېر لوی جګړه شوه وي یو خيار سره بکی وي تاسو ولې جګړه کوي دا الله پیغمبر موجود دی موسی عليه السلام راځي دا نه تاسو کو د الله نه وغواړي نو خبره برات موسی علیہ السلام لرالل موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی موسی علیہ السلام الله تو یا الله دا قاتل مون تر اخکارا کا دا هو نو الله تعالی وته ټیک دی ولسی وکي چې دا طریقه دار د مړي د لاس راوالي او دا مخله پی وهي دا خېټول پی وهي خو د مړي یو جز راوالي او دا مړي پی وهي سړی برا جون دی شیخ القاتل ووخی موسی علیہ السلام دا شان چلو کو الله شغ مړي یو طرف راواغستو بل ځای کوله وو نه سړی را پاسې دو او چا وجلې وې دی را وجلې ما ولې وجلې په دې مال باندې په دې لور باندې نو چې کله خپل قاتل خو هغه واپس مړ شو او دا قانون دی چې القاتل لا يرث قاتل د میراث نه ملاويږي نو هغه وراره د میراث نه محروم پاتې شو همړې ښکارا شو قاتل ښکارا شو دا د الله د دې بني اسرائیل سره لوی احسان دی نو الله تعالی د احسان په تور باندې دا واقع بیان کړل. خو دیم نمبر دلته خدا معنا مشهور ده چې دا ورته الله ویل تاسو د دې غوایو سره والد امړې پیوهي په دې معنا خو کیسه بیا یو شولا نو تفسیر په کې مایل دی کدا قصه یو شي نو بیا به دا معنی چې د غوایو سره والد امړې پیوهي او که تفسیرونه جدا جدا نو بیا دا معنا ده چې د مړی وې سره والد امړې پیوهي. دلته یو دریم تشریح هم شوی دا غدا ده چې اول الله د غوا د ذبح حکم کړو چې تاسو غوا لاله کوي په 40 کال کې دی غوا پیدا کړل چې کله غوا پیدا کړل اتفاقا په د قرز باندې مړ شوی دی دا ورځ باندې مړ شوی دی چې مړ شوی دی نو تیار قصه ده الله ورته ولې کار وکي قاتل معلومیږي غوا مسله لکړو 40 کال بعد مړ کړل دی سره والد امړ پیوهي دا خپل قاتل وخی چې کله په غوا باندې مړ وو مړ خپل قاتل خو دو موسی علیہ السلام خبر ښکارا کړل دا مسله دا وای دا واقعیات کوي قتلتم نفسا د دې واقع موجوده اتهام الابرياء چې په نیکانو خلکو باندې تهمت لګي دا ګناه ده او سورۃ نور کې بلاغي ذکر ان شاء الله په تفصیل باندې بیا راځي خیر او اذ قتلتم نفسا کله چې تاسو مړ کې یو سړی فدارعتم اصل کې تدارعتم دې تاسو اختلاف وکړو فيها پدې نفس کې نفس من سماعي ده ها ضمیر تراجش فدارعتم اختلاف وکړو تاسو صرتم مختلفين فيها پدې کې اختلاف وکړو تاسو والله مخرجنا الله تعالی رئیسن کی وما دا اغی قاتل کنتم تکتمون چې تاسو پټو قاتل الله رخکارو کو تاسو پټو فقلنا نمنگا اول ازربوه وحیدا مړی ببازها په بازی سره دی غوابانه کواقع وینو بیا ها ضمیر دی غوا تراجی دی او که یو قسم بیا دا معنا وکا فقلنا نمنگا اول ازربوه وحیدا مړی ببازها په بازی سره دی مړی باندې بیا سوال لازم څنګه یو شی ته ضمیر د مذکر مراجع دی مؤنث متراجع دی هو متراجع دی ها متراجع دی جواب ادا دی دا هو ضمیر دی لاش ته په اعتبار د میت باندې راځي د میت مذکر دی او دا ها ضمیر دی مړی ته په اعتبار د نفس راځي د نفس مؤنث سماعي دی نو خبر یو دا تفنن شو نو واوی اوه فزربوه ویوه جوندیشن الله وکذالک یحیی الله الموتى دغه الله تعالی را ژوند کی مړو لرا الله بدغشان مړی را ژوند کی ويريكم آیات الله خیت استقبل نه د قدرت لعلکم تعقلون دغه پاره چې تاسو کې عقل راشي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
بیا سخت شو تاسو زړونه من بعد ذلك ورسره دی واقعاتنا فهي دازون تاسو شول کل حجارت د کانو پشان او اشد قسوه یا زیاد دی پسخوالی کې او اشد یا سخت دی قسوه پسخوالی کې تاسو زړونه د کانو پشان شول او د کانو نو سخت شو قسوت سخوالی ته ویل کېږي د سنخ سخت شول نو دوه معنی دي دا قسوت دوه قسمه ده یو ده چې سخت شو عن ماء خشيه الله د الله د یری د وګونه د الله د یری وبسي چې د سترګونو د الله د یری د وجنه اوخ کې راوتويږي یو دویم ده عن ماء شفقه الخلق د هغه وګونه چې هغه وګو د مخلوق باندې د شفقت په نتیجه کې د انسان د سترګونو د انسان د رنده وزي الله وی ګوره پکار خدا و چې مړې راولګي د خپل قاتل خو د استاد زړه نرم شي او نور مستاسو زونه سخشول د دینه وې د ټولو بني اسرائیلو زونه مراد دی او دانګي د دې مقتول د وارثان ته مراد دی پکار دا د مقتول وارثانو مل خپل سوچ فکر برابر کړی چې زمون پلار یا زمون چې دا کم مقتول له مشر د خپل قاتل خو دو زمون سره راټ احسان وکړو خو بیا هم دا غزونه نرم نشو زونه سخش او زړه سختيږي نبی رسول الله فرمایي اربعه من الشقاوه سلور سيزونه دادي چې بدی باندې زړه سختيږي نمبر 1 جمود العين سترګي وچ شي اډو جاړي نه بدی باندې زړه سخت شي او دا بدبختی دا اربعه من الشقاوه معنا دا بدبختی یو جمود العين کې سترګي وچ شي د نمبر دا چې قسوه القلب یا قساوه القلب زړه چې سخت شي دا بدبختی ده او درې نمبر د طول الامل اوګدو امیدونه او څلورم نمبر دی الحرص علی الدنيا دنیا باندې حرص کول دا بدبختی ده الله ثم قصد قلوبكم بیا سخشو استاسو زرنا من بعد ذلك ورسل دی واقعاتنا فهیان دا زرنا استاسو کل حجارت لکانو پشان دی یا وشد یا زیاد دی قصوتن پس خوالی کې بیا د کانو درې صفاتونه بیان نمبر 1 وان من الحجاره بشک د کانو بشک د بازي کانی وان من الحجاره بشک بازي د کانو لما خامخ اغدی يتفجر منه الانهار او چې جاری کیږي دا غي نهرونه وان منها لما يشقق بشك بازي د کانو لما اغدي يشقق چوي فيخرج منه الماء روزي داغين وبو درم وان منها بشك بازي د کانو لما اغدي يهبط من خشيه الله چرغړي د الله ديرنا او استاسو پزونو کې دادرون صفات نشتا والله الله لله بغافل الله خبر عما تعملون استاسو د عملنا دل دغورا د کانو درې صفاتونه بیان شو الله د زړونو تشبیه د کانو سور کړه معلومیږي دا چې زړه هم انسان هم درې قسمه ده د انسان دا جړه هم درې قسمه ده اول دا چې کله د انسان زړه د عام کانو په شانتي او د کانو نور سخت نشي د عام کانو په شانی یعنی بيخي نرم نه ده خو د عام کانو په شانتي ده بیا به کې درې صفاتونه یو دا چې اول الله وی من الحجاره لما يتفجر منه الانهار نیر ته بیږي نو اول کله انسان کې نرمی راشي او پزړه کې اوخ کې راشي پزړه کې زړه نرم شي انابت پکې پیدا شي پچای زړه وسوځي دم خزړه والا سړی دی چې ګور پچای خو تر سورځي دیم نمبر لما يشقق فيخرج منه الماء وبتراوزي ودا اوخ کې سترګو تر بازي خلکو راشي پسترګو کې اوخ کې راځي تویږي نه ودا سترګې ډکه ډکه کیږي دم خسي پد دی انسان سترګې داسي او دریم نمبر منها لما يهبط من خشيه الله دا الله د یری نه دا کان رغړي داسې نیکان بندگان همي چې داسترګي بس داسې بیگی لگا څنګه چې نیر بیگی دا اوخ کې دسترګو نه لاندې را بیگی لکه د حضرت عثمان رضی الله عنه بارک راځي چې قبر ته بکې ناس ته دومره به وجړل چې دا اوخ کې بد دی ګیر نه لاندې وسسېدلې نو داسې جړاګانی هم نیکانو خلقو کړی دي دغه شان زله پکار دی ابتتمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون دا د دې زنه ورستو اوس پنځه ډلې ذکر کیږي او دا پنځه والا ډلې دا هم په دې اهلي کتابو کې وي په دې يهوديانو کې یو ډله به په دې افتت معونا ايؤمنو کې ذکر شي چې دا محرفين دي په المعنى هغه خلق دا الله د کلام په معنا کې تحریف کوي محرفين في معنى الكتاب یو ډله دا شو ورستو بیا واذا لقوا الذين امنوا کې منافقان دریم نمبر بیا بل ډله ذکر کیږي
چې ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب بعض خلک پکې دي چې امیان دي چې په کتاب باندې نه پوهیږي الا امانیه مگر تش په ناظره باندې پوهیږي په الفاظو پوهیږي دا درې مډل به ذکر شي سلورم نمبر بل ډل به ذکر شي چې هغه محرفین دي فی اللفظ فویل للذین یكتبون الكتاب بأیدیهم دا سلورم ډل شولا او بیا په اخر کې با یو بل ډل ذکر شي چې هغه خلک چې هغه جنت د ځان د لپاره خاص کړي المختصین الجنه لانفسهم هغه وایي چې بس وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدوده دا پنځه ډلې با وزدین ورستو ذکر کیږي نو ګور ورته اول نمبر ډله یو غډله چې هغه په کتاب کې تحریف کو د مسلمانانو خواهش دا او چې دی ایمان راوړي دا کوم تحریف کو دا وضاحت مخکې شوی دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم کوم صفاتونه په تورات کې ذکر شوی نو دا غي به غلطه تشریح کوله لکه رسول الله د وختو بارک راغلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم مختبه نډیر سیده بینه ډیر گونجي دی دا خبره کوله چې را په دې تورات کې خدا صفاتو چې د نبی صلی الله علیه وسلم مختخه به گونجي دا خو گونج نه دي دویم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ربعه القامت ده درمیاني قد والا دی به دا ګوردا صفات په تورات کې نو یا نبی صلی الله علیه وسلم اکحل العینین استرګي به توري دی به ولنا تورات کې خدا صفات نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه دا غیر لفظ په بدلو نو الله وی داخلك پرې دی چې سره قران کې ول الله په کتاب خبر من اړو منی نه دي ته تیار نه دي الله فرمایي فتت معون آیات ستما کوي ايؤمنو لكم چې خبر بو من استاسو لكم معنا لاجل قولكم يا لاجل كلامكم استاسو د وجنه بدی مسلمانان شي دا رومنیمو وقد كان فريق منهم يقينا دا فريق منهم يدل پدی موجوده خلقو کې يسمعون كلام الله اورد الله كلام تورات او قران كلام الله تورات ته ویل کیږي او کلام الله قران ته ویل کیږي يسمعون اوري كلام الله الله كلام ثم يحرفونه بیا معنی بدلی داغه ثم يحرفونه بیا بدلی معنی داغه ثم يحرفونه بیا تحریف کوي پاغي کې مایل د دین مراد هغه دي چې هغه تحریف په معنا کې کوي د الله دغه لفظونو دغه کلام دغه الفاظ معنی قران ورانه ویلي نو ثم يحرفونه بیا تحریف په معنا کې کوي تحریف په معنا کې کوي معنی به بدلول من بعد ما قالوه رسل اغنا چې دی په خپو دل بچ معنی دانه د معنی د بلدا من بعد ما رسل اغنا عقلوه چې په بشو په مراد دغه معنی باندې وهم يعلمون دی په دل په دې خبره چې دا ګناه ده خو بیا به دا کار کو بیا به دا کار کو الله يسمعون كلام الله دا هم دغه يهودي علماء چې دی ودا کار کو او د الله د کلام نو مراد تورات دی ځکه قران کې تحریف يهوديانو نشو کولای او دا تحریف دی په تورات کې کړو لکه یو هما دا مثال بیان کو یو بل قسم تحریف هم کړو هغه تحریف داو هغه عبد الله ابن سوریا چې کوم د يهوديانو غټ مولاو چې کله به یو مالدار سړی زنا ته وشولا نو دی باغی له سزا نور کولاو ولده حکمدار چې بس مخبول من تور کو او په یو خربانه به سور کو بازار کې به ګرځو خلکو ته بوایو چې دا غلطي کړې ده او چې کله به غریب سړی زنا وکړل نو ولده پر رجم دی یو ورځ نبی رسول الله راغله یو مالدار سړی په کې داسې عمل شوی د الله نبی وی قران کې د دې حکم څه دی دله موږ څه سزا ورکو زنا ته شوی ده او خیال داو چې نبی له سلام باندې نرم شان فیصله وکي نبی له سلام ته تورات راوړی مالا دا عبد الله بن سوریا د غټ وجود سره راغی تورات راوړو نبی له سلام ته مخه ته کولاو کو اداره د تورات کې حکم نبی له سلام په تورات نه پویدو په الفاظ باندې هغه امي نبی له سلام په امي دی هغه په لیکلو لستر نه پویدو تورات کې خو دغه په تورات کې حکم دار دا سه ګوته په خو دی او په آیت باندې او ول دې تورات کې حکم دار چې کله یو سړی زناو کې مخبل من تورو په خر باندې به سورو او په بازار کې به ګرځو دا دې سزا ده نبی علیہ السلام ته تر الله سره لیکا لا سوریس دکو نو فاذا آیه الرجم تلوه د رجم د آیت داسې پرقه کو پرق نبی علیہ السلام تخکارا شو چې داسې چمکه کو ول دا آیت وایا هغه نو وایو بیا چې هغه وایو نو په دې کې باقی د حکم درجه ما د يهوديانو داسې کار کړی دی مړلا د منافقانو واذا لقوا الذين امنوا کله چې ملاو شدا کسان دا منافقان الذين خلق سر امنوا چې مسلمانان دي د مسلمانانو سره مخامخ شي قالوا دی وای آمنا من ایمان راوړل و اذا خلا او کله چې لاړ شي بعضهم بعض د دوی نه اله بعضن بعض تا
یعنی کله د خپل ملګرو سره ملاو شي نو مشران دي کشران ته تاسو پروند مسلمانانو خپل ولي تلی وي دی ورګل چې مونږه خپل غب شپ لتلیو یا موږ ته پلانې مسله ویلا نو قالو دی ورته ویل اتحدثونهم آیات بیانوي دي مسلمانانو ته بما اغسو فتح الله علیکم چې الله کولو کړی پتا سبانه دا د سوا د دې منافقانو دا مثال ځکه بیانې چې دا مسلمانان بکله دي يهوديانو سره ملاو شو نو په دې يهوديانو کې چې دا کوم منافقان دي یا په کې کشران خلق دي به تجربه ډېر خيار بچنو دی د مسلمانانو سره غب شپ لګونو کله کله په دې غب شپ کې به پرشتیا وبانه رالل لکه ولستاسو پیغمبر چې کوم صفات دي مونږ ته بیګا مولوی سوي چې دا خبره ټیک ده خو بس نو ولې نه منئ بس نه منونو دا اوس په بازي مليانو کې داسې بوتونه شته پلانې کتاب مګورا او دې کتاب باندې مته ویلاره شو ځان لګوري نو دا د يهودانو صفات په دې مليانو کې مشته نو مسلمانان برالو پیغمبر اسلام ته ویل چې هغه پلانې يهودي خو استا د خبره تصدیق وکړو اسی بتونه بالکل منل او کوم خبره چې تا مونږ ته کولې هغه تصدیق د دې دخلونه منغو دا به خوشاله شو چې ځای يهودانو زمانه خبره تصدیق وکړو اگر چې تصدیق د الله تر جانب وو خو د دې دخلونو به اوریدو والفضل ما شهدت به الاعداء فضیلت هغه چې دشمن داغه گواہی وکي دینه مشران خبر شو راب القار وشل ورته تاسو ته چا ویلي چې تاسو دا کتابونه خلکو ته بیانوي تاسو ته چا ویلي چې دا خبره دې تکوي دا به نه کوي تاسو نن سبا بازي مليان خپل شاګردان دا کتاب مګورئ او غدا دې وکړو نو به ته گمراه شي په مدرسه کې موږ سبق وایو مدرسې نوم نه علما الته موږ ته ویل چې مولانا مودودي کتابونه باندې ګورئ په دې شرګل کې مدرسه علم ګورئ او شاګردان ته به اصول خودل ویل چې کله کتاب ګورئ نو اول کې به یو څه صفاتونه د کتاب اول دا چې دا کتاب په کومه جبه کې ده د کم پن کتاب ده تعریف به معلومي موضوع به معلومي غرض به معلومي مصنف به معلومي بیا به وجه ویل چې تعریف ولې پکار ده موضوع ولې پکار ده غرض ولې پکار ده مصنف ولې پکار ده ول مصنف ځکه معلومه وا چې اسنو چې دا کتاب ته مولانا مودودی نه لیکلې ځکه چې مولانا مودودی لیکلې ونه دا په کتاب او دا په قلم کې خوري زور دی بیا به خپل خرافات پرېګ دی په پس بیا روانيږي نو دا به خپل شاګردانو ته ویل دوی به چې تاسو ولې د خبره کوي ناغو بل پدې کیسه چلې ولې دا خبره کومه وکړه حق خبره خو ویل پکار دی کنه پدې کې ګناه څه ده ویل ګناه دا چې بیا به من کم شو دی ډیر شي ليحاجوکم به عند ربکم دی بیا د قیامت پر ورځ باندې ستاسو د رب په دربار کې ستاسو خلاف دلیل بنسي څنګه مونږ خو نه مونږ دا سره دا کسان د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې ودرېږي وای با چې الله دې کسانو په خپل مونږ ته حق خبره کړې واخو بیرته منل نه نو د قیامت پر ورځ ځان لکارو ګوري ځان په غلې کوي نو قیامت کې الله تاسو چې مونږ نه یو خبرو مونږ نه یو خبر ځان له دوه کور کول ځکه الله وکړي یخادعون الله والذین آمنوا واذا خلا بعضهم الى بعض کله چې جدا شي بعض دینه په اله جدا شي بعضهم بعض دینه اله بعض بعض تا قالوا دیا مشران ورته وی کشران تا تحدثونهم آیات سبحان او دې مسلمانانو ته بما اغسو فتح الله علیکم چې الله کولو کړی پتا سبحانه چې د پیغمبر علی السلام صفاتونه دي هغه درجه حکم دی هغه نور مسائل پیغمبر خدا تصدیق ده ولم بیان ویلی یحاجوکم به عند ربکم ليحاجوكم هذه آیت دا د مشکلات القرآن دی نو خفیزان پوهه کا لی دا لام دو قسم ده یا لام کیدا یا لام عاقبت ته اول لام عاقبت معنا کو ليحاجوكم لی انجام بداشي يحاجوكم دلیل ونسی پتا سبانی به پدی بیان سرا عند ربکم استاسو در پخوا کې لے انجام بداشی یحاجوکم دلیل بونسی پتا سبانی به پدید بیان سارا چکمو تتاسو کو عند ربکم استاسو درب پنیزبانی و بیان وکی اس عند ربکم پدی کی اسو مانے وورا نمبر 1 عند ربکم انا عند رسول ربکم استاسو درب در رسول پخوا کی خپل پیغمبر ته بدا خبر بیان کی سادهګانو ځان لوکارو ګورئ نو عند ربکم انا عند رسول ربکم استاسو درب در رسول پخوا کی بدا بیان وکي چې موږ ته دی يهوديان ویلو چې دا خبره ټیک دی یو دیو نمبر دا عند ربکم انا عند کتاب ربکم ليحاجوکم به عند ربکم انجام بداشي دلیل بونس استاسو خلاف به پدی بیان باندې عند ربکم استاسو در په کتاب کې
دا تورات به سبا کور تر پسې راوړي چې هو تار تر خودل نو په تورات کې راته وخایا لکه تا ورته مسله بیان کړل چې دا مسله ده سیدا نو که پتا پسې بیا تورات کور تر راوړي چې هو سره راته وخایا نو بیا وسکه دا معنا شولا. او دریم نمبر معنا دا چې عند ربکم دین مراد قیامت ده په آخرت کې با د الله په دربار کې وي چې دی يهوديانو مونږ ته خبره کوله خو په خپل په عمل نه کوو نو پتا سو به غالب شي په حجت کې. لہذا مو آیا ورتا افلا تعقلون تاسو کوم راقل نشتا الله وی اولا یعلمون دین کویږي ان الله چې بشک الله تعالی یعلم کویږي ما په سمانی یسرون چې دی پټي وما يعلنون او چې دی ښکارا کوي ما یسرون چې پټي وما يعلنون چې ښکارا کوي دا کوم چې دی پټي ولې په الله نه خبر په دې الله خبر دی. ومنهم امیون دا غدره مړل دا امیان خلک دا سي بس تشي خبرې کوي او تشي خبرې کول نه دي پکار بلکې دلیل تکتل پکار دي چې دلیل سره الله او رسول سوی. الله یمنهم باس فدیکم امیون امیان دي امی منسوب دي تمورتا یعنی نمور نه چې پیدا شي نه لیکل کول شي نه لوستل نو امی هغه ته چې ان پړ. ومنهم امیون باس پدې کې امیان دي لا علمون الكتاب ان پویږي په کتاب باندې په کتاب په معنا نه پویږي لا امانی مگر په امانی باندې پویږي. دا امانی دو معنی دي امانی جمع د امنیتون دا ارزو ته لګي تش ارزوګانی کوي داسي بوشي الا امانی مگر تش پر زوګانو باندې پویږي. دویم امانی ویل کې قرائت او تلاوت تا الا امانی مگر تش په تلاوت باندې پویږي د قران پر الفاظ پویږي خو په معنی نه پویږي. دې دلیل سره چې امانی تلاوت ته وي الا القى الشیطان فی امنیته مگر شیطان وسوسه اچي د پیغمبر تلاوت په دوران کې نو التم د امنیه معنا شوی د ارزو نه بلکې تلاوت. اول یو شعر دی د عثمان رضی الله عنه په باره کې حسان ابن ثابت یو شعر ویلی دی وی تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقى همام المقادر د شپې په اول کې د الله کتاب تلاوت کو او د شپې په اخر کې د تقدیر د مرګ سره ملاو شو خلق پسرالو شهید کو نو امنیه تلاوت توي. وانهم الا يظنون ندی مگر تش ګمان یان دي اسی په ګمان باندې خبره کوي واقعده په ګمان باندې ثابتيږي. فويل دا وسلور مدلا چاوی په کتاب کې تحریف لفظي تحریف کوي لفظ بدلی نو فويل نو هلاکت ده للذین داخل کو د پاره یكتبون الكتاب چې کتاب لیکي یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بيدیهم پلاسو نبانه پلاسو کتاب لیکل خو خلق کوي پلاسو باندې پخکو خو نه کوي جواب دار چې د ځان لیکل کوي او به نسبت الله ته کوي. او د کتابت علم ادریس علیہ السلام ایجاد کړی دی اول من كتب بالقلم ادریس قرطبی لیکلی دی اول لیکل د ادریس علیہ السلام کړی دی دا ایجاد داغه دی. ثم يقولون بأي هذا من عند الله دا الله ر جانب دی ذلك الله کړی دی دا کتاب د الله دی پیدا صدا لیشترو د پاره چې دی واخلی به په دی باندې ثمنن پیسې قلیلن لګي دنیا په والی په دی په دنیا غټلا. الله وی فویل هلاکت لهم د دې لپاره مما دا سنا كتب چې لیکلی دی د دې لاسونو کې سیولیکل الله دې په دی باندې هلاکت ورکی. وویل هلاکت لهم د دې لپاره مما دا غنا یکسبون چې کوم پیسې غټي یکسبون مراد یا کسب د پیسو دی د پیسو دی باندې د پیسو پوجا دی الله دی هلاکی یا دې مراد د عمل دی کسب عمل تم وي. پنځم عدل هغه چې دی به چې جنت خاص زمنګ دی بل سو جنت نشیت لله. الله وی وقالو دا بل پکې وي لن تمسن النار هي من تبور ون رسیږي الا اياما معدودا الا اياما مگر روزي معدوده دشمیر روزي به مونږ تور ورسیږي. دې چې نزول ودا سره د نبی له سلام یو چاته پوسو کو يهوديانو کې چې مونږ با پور کې څومره مودایو نو په خپل باندې یو کس پکې جواب وکړو چې بس 40 ورځې چې څومره ورځې مونږه یعنی زمون پلارانو د سې عبادت کړې دي. نبی اسلام تقار شو اخسو کل شي زما د خوانه سي دروغ وایي دا د چا ویلي دي چې تاسو بس له ورځې په جهنم کې نو سلوي ورځې بلا خبره کوله چې زمونږه پلارانو د سې عبادت 40 دن کړې دي مونږ په کور کې 40 دن. دیو نمبر يهود به دا خبره کوله چې دنیا ټول عمر 7000 سال وزره کاله او د هر زر کاله په عوض کې مونږ یو ورځ جهنم ته ځو مونږ به یو هفته جهنم ته لاړ شو 7 ورځې بیا به جهنم مونږ راوځو. الله وی دا دروغ وایي. وقالوا بيولن تمسن النار هرگز من تبور راون رسیږي الا اياما مگر ورځې معدوده تندشمیر. قل وایو تاتخذتم آیات سنی ولره عند الله دا الله صراحه یو لوز آیات الله سم لوز نی ولره
اتخذتم آیات سنولد عند الله اذا الله سراحدن الله وز فلن يخلف الله الله هرگز مخالفت نہ کیا حضور خپل وعده نه الله خو بخامه قد سے کی بیا خو غلوس پر تو خای کړه کم ځکه لوس کړي دي معلومه ده دروغ وای ام تقولون بلکې تاسو وای ام دبل په معنا باندې بل تقولون بلکې تاسو وای علی الله تعالی باندې ما خبر لا تعلمون چرو خوېږي نه پاغي باندې د ځان خبرې کوي او قانون ووري چې دروغ مو وای بلا خبردار من کسب سیئاتن چا چې شرک کو دل تر سیئاتن معنا د شرک سیئه شرک ته لیکي او د سیئاتن معنا شرک موږ ځکه کوو چې رست راځي چې دا د دې ګناه په وجه باندې دی په ور کې همیشه نو په ار ګناه باندې خو سړی په ور کې همیشه نه او په ګناي کبیره خو سړی کافر کیږي نه معلومه ده شوا د سیئاتن مراد ته شرک دی دا باندې امام قرطبی کړی دا من کسب سیئاتن چا چې ګناه وکړای نه شرک وکړو واحات تراتاو شو دا شرک به ددنا واحات تراتاو شو دا شرک دا ګناه به ددنا یا واحات تراتاو شو به ددنا خطیئته دا شرک دا ګناه چا ګناه وکړه او احاط تراتاو شو به ددنا خطیئته دا ګناه څه مطلب بان مات علی الشرک په دا شرک باندې مړ شو توبه ونه وستله فاولائک داخلت اصحاب النار اور ولادی بیا هم دی وفیا پدی ورګي خالدون همیشه وي والذین آمنوا کسان چې مان راوړل مخکې تخویف ده اوس بشارت والذین خلق آمنوا چې مان راوړل او عمل صالحات نیک اعمال کړی دي عمل صالح کړی دي اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي زکه ایمان او عمل صالح مونږ ویلو چې پنځړه لیکل ذکر شي بیا ترغیب ایمان او عمل صالح تا نو په ایمان او په عمل صالح باندې سړی بیا نجات نوي اولئک دا کسان اصحاب الجنه جنتیان دي هم دي وفیا په جنت کې خالدون همیشه بوسیږي